د نن ورځې کلاس مو دی پر SMT باندې. په تېر چپټر کې موږ بحث کړی و پر BPR باندې چې هغه زموږ سره څه ډول کار کوي او څه ډول استفاده ورڅخه کولی شو. زه امید لرم چې تا هغه په مارکیټ کې اپلای کړی وي او کتلی دې وي. د نن ورځې بحث مو دی پر SMT باندې، یعنې مثلا دلته کله چې هره موضوع موږ تشریح کړې ده تاسو ته پر یوټیوب صفحه باندې، نو ډېره تفصیلا بحث مو پر کړی دی چې یعنې هر څه مو ډېر په ساده ژبه تاسو ته تشریح کړی دی چې ښه تفصیلا مو سر په خلاص شي. او د نن ورځې بحث مو دی پر SMT باندې. غواړم چې دا هم ډېر په ساده ژبه درته تشریح کړم. یعنې SMT زموږ سره چې سمارټ مني کله مارکیټ ته داخلیږي دا موږ ته یو سیګنال راکوي. اوس ډېری وخت مثلا کوم درسونه چې موږ ویل که د ډر بلاک دی که د یعنې هغه ډېر نور ته باقي تا ته ښه پته ده چې موږ پر کوم موضوع باندې بحث کړی دي. خو د مثال په ډول سره ته چې کله پر اډر بلاک باندې به تا انټري واخیستله، ډېری وخت به داسې وشول چې هغه اډر بلاک به ستا سره فیل شو، یعنې صحیح اډر بلاک هم و مګر بیا هم ستا سره فیل شو. یا به که چېرې ستا سره یو FEG وه یا به ستا سره یو انورژن FEG وه، مارکیټ به دوباره بېرته هغې ته راغلی مګر د هغه څخه وروسته به ستا سټاپ لاس درته ووالی. اوس د دې د ښه تاییدولو لپاره چې مثلا زموږ سره یا اډر بلاک دی یا BPR دی یا انورژن FEG ده یا بریکر بلاک دی، د دې د ښه تایید کولو لپاره موږ استفاده کوو SMT. یعنې سمارټ مني چې زموږ سره داخل شي په داسې حالت کې بیا مارکیټ روان تغیر کېږي، یعنې مارکیټ بیا په صحیح ډایرکشن کې روانېږي. صحیح ده، یعنې موږ او تاسو د سمارټ مني حرکتونه تعقیبوو او ټارګېټ مو دی ریټیل ټریډران. صحیح ده. نو د اډر بلاک یا د FEG یا د انورژن FEG یا د او کوم شیان چې موږ درته تشریح کړي دي د هغه د ښه تایید کولو لپاره، یعنې مثلا کله چې تا ته په مخ باندې درشي ته غواړې پر هغه باندې انټري واخلې، د هغه د ښه تایید کولو لپاره چې ته مثلا د انټري د ښه باوري شي، د هغه لپاره موږ استفاده کوو SMT. یعنې په کومه ساحه کې چې کله سمارټ مني مارکیټ ته داخله شي دلته زموږ سره رامنځته کېږي SMT. صحیح ده. زه باوري یم چې انشاءالله ستا به ښه تفصیلا سر په خلاصه وي او د هغه څخه وروسته بیا راځو په مارکیټ کې هم درته اپلای کوم چې نور دې هم ښه صحیح سر په خلاصه، یعنې کله چې روند په هر ټایم فریم کې او په هر ټایم فریم کې مثلا موږ ته PP ډایرکټ دی ټیپ شي، هلته دی زموږ سره خپل روند تغیر کوي. په دغه ناحیه کې دی موږ ته SMT جوړوي. که چېرې رویل حرکات وي دی موږ ته SMT جوړوي. د SMT څخه وروسته به موږ ته ښه باوري کېږو او پر هغه باندې انټري کوو. نو دا چې SMT موږ د څه شي سره کتلی شو د هغه عکس بیا هغه معلومات بیا زه تاسو ته په زموږ په ټلګرام چینل او د واټساپ په چینل کې دواړو کې درته پورته کړم. اوس مثلا زموږ سره دوه دانې فیډ دي، د مثال په ډول سره یوه GBP ده یوه ایرو ده، یا بل مثال یې زموږ سره ناسداک دی، ځکه زه په دې ورځو کې ته ما وینې چې زه فقط کار پر ناسداک باندې کوم، نو مثال به هم پر هغه باندې درته درکړم. مثلا دا زموږ سره ناسداک دی او دلته زموږ سره S&P 500 دی. صحیح ده. ناسداک راغی زموږ سره دغه لو واخیستله، پر دې باندې موږ تفصیلا بحث کړو د مارکیټ په روان باندې چې زموږ سره هایر های او هایر لو جوړېږي. که چېرې ته هغه کتلي که چېرې د هغه نه وي کتلي نو ته لومړی وار هغه ویډیو درسره وګوره، فکر کوم دریم درس دی. نو مثلا مارکیټ نه ناسداک زموږ سره لو واخیسته مګر S&P 500 زموږ سره لو نه ده اخیستې. صحیح ده. ځکه د دې دواړو حرکتونه چې دي سیم په یو ډایرکشن کې روان دي، یعنې یو ډول حرکتونه کوي. دا بیا خپل ځان ته کټګوري لري. هغه ما تاته مخکې هم وویل چې زه تا ته معلومات یې په دغه کې درته پورته کوم، زموږ په ټلګرام ګروپ چینل او واټساپ چینل کې درته اپلوډ کوم چې موږ SMT ته څه شي سره کتلی شو. خو په ساده اصطلاح موږ د ناسداک SMT چې د هغه د S&P 500 سره کتلی شو، یعنې ګورو.
کله چې ناسداک رالي دا لویه زموږ سره واخیستل او اس ام پي 500 زموږ سره دا لویه وانه اخیستل. دلته د مارکیټ اون زموږ سره تغیر شو ام اس اس راکړي صحیح ده. دلته هم راته راکړي په دغه مابینځ کې دلته زموږ سره سمارټ مني داخله شول مارکیټ ته. بیا نو موږ ته یعنې مخکې چې 50% باور کېدلو اوس 80% باور کېږو چې مارکیټ زموږ سره په سیم ډایرکشن په بای کې ځي. یعنې دلته د 100% کوالټي یعنې هغه دغسې څوک هم نشي درکولی چې مارکیټ به خامخا به دې ډایرکشن کې ځي، ځکه دا د مارکیټ حرکتونه دي باقي ته ډېره ښه پته ده. نو دلته چې کله زموږ سره د مارکیټ اون تغیر شو دا های واخیستې صحیح ده. مارکیټ سټرکچر شفټ دلته زموږ سره یو بریکر بلاک هم شتون لري، مثلا انورژن اف جي هم شتون لري یا اف جي هم شتون لري یا ډبل بلاک هم شتون لري. وروسته د هغه څخه دی راځي دې کې ټیپ کېږي او بیا ځي بای سایډ ته. د دې د ښه تایید کولو لپاره بیا مثلا مخکې به داسې وشوله ته به مارکیټ سټرکچر شفټ تاسو درکړي. دلته به زموږ سره یو ډبل بلاک بریکر بلاک هر څه به شتون ودرلودی. کله چې به دی دلته رالی دا به انټري پر واخیستل، وروسته د هغه به داسې وشول چې رالی دی به ستاسو سټاپ لاس درته ووالی، ته به حیران وې چې دا اوس څه. خو د هغه د ښه تایید کولو لپاره یعنې ستاسو سره چې دغه ډبل بلاک ښه کار کوي یا دا اف جي ستاسو سره ښه کار کوي، د هغه د ښه تایید کولو لپاره موږ ګورو اس ام ټي صحیح ده. اس ام ټي موږ ګورو چې مثلا دا زموږ سره د اعتبار وړ ده که نه. ګوره که چیرې اس ام ټي زموږ سره نه وي، که چېرته دا خپل په قوانونو کې راولي چې که چېرې زما سره اس ام ټي نه وي جوړ شوی زه انټري نه کوم، نو دا به ته به یو په بدل سره یو ښه ټریډر باندې یعنې کوښښ دا وکړئ چې که چېرې زموږ سره اس ام ټي نه وي جوړ شوی موږ به تر هغو پورې مارکیټ ته نه داخلېږو. که چېرې زموږ سره اس ام ټي شتون ودرلودی بیا موږ کولی شو په مارکیټ باندې انټري وکړو په خپل ډایرکشن کې. نو دلته زموږ سره اس ام ټي جوړ شول، ډایرکټ پر دې ناحیه باندې موږ انټري کوو، ورسره ځو بای سایډ لیکویډیټي یا کوم ټارګېټونه چې موږ ټاکلي پر هغه باندې انټري ورسره کوو. دلته بیا ګوره پر دغه ناحیه باندې اوس که چېرې مثلا ته ناسداک نه ټریډ کوې اس ام پي 500 ټریډ کوې، دلته که چېرې ته وګورې د دالونه نه راخیستې، اما دلته موږ ته مارکیټ سټرکچر شفټ راته راکوي یعنې ام اس اس راته راکوي، هغه ستاسو په اصطلاح کې چېرې ته اس ام سي ټریډر دلته دې ته ناحیې ته وایي چوچ صحیح. دلته مثلا چوچ درته درکوي. نو چوچ ته کله درته درکوي اوس ته حیران یې چې مارکیټ به راځي دغه لوبه لومړنی اخلي بیا به ماته بل چوچ راکوي یا ام اس اس به راته راکوي، د هغه څخه وروسته به زه ورسره یوځای کېږم. خو نه، ځکه ده تا ته په ناسداک کې لویه درته اخیستې ده، نو په اس ام پي 500 کې بیا مهمه نه چې ته لوبه اخلي، ځکه دلته زموږ سره سمارټ مني هم داخله شوله او اس ام ټي هم جوړه شوله، دې ته اس ام ټي وایي. نو پر دا ناحیه باندې چې کوم ډبل بلاک زموږ سره شتون لري پر دې ډبل بلاک باندې موږ یوځای کېږو، دلته شاید اف جي هم شتون ولري، بیا ورسره یوځای کېږو او زه بای سایډ لیکویډیټي یا کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی دی پر هغه باندې ټریډ کوو صحیح ده. بل مثال دلته دا عکس لږ داسې راغلی. خیر اوس مثلا دا زموږ سره اس ام پي 500 دی، دا زموږ سره ناسداک دی ام ان کیو ناسداک صحیح. اس ام پي 500 رالی دا های واخیستې، اما ناسداک رالی دا های وانه اخیستې. پر دغه ناحیه کې زموږ سره جوړیږي اس ام ټي، یعنې دلته زموږ سره یعنې ښه باوري سیګنال راته راکول کېږي چې نور نو مارکیټ په دا بل ډایرکشن کې ستا سره ځي او دا کوم یا پی ډي ستا سره جوړې شوي دي دا ډېر د اعتبار وړ دي. نو امید لرم چې تر دې ځایه پورې ستا ښه تفصیلا سر په خلاصه وي. د هغه څخه وروسته ځو په مارکیټ کې اپلای کوو. موږ سره هایر ټایم فریم دی د ایچ 4 ده، ایچ 4 ټایم فریم دی. که چېرته فکر وکړې دا زموږ سره یو ثابته لیکویډیټي ده،
انشاءالله پر لیکویډیټیانو یعنې پر هر څه باندې به ښه تفصیلاً بحث کوو. سټیپ بای سټیپ به مخته ځو. کوشش به نه کوو چې ټول مسایل په یو دم باندې زده کړو، ځکه په یو دم باندې زده کېږم نو بیا به هر څه ډېر درته ګډوډ وي. دا زموږ سره ثابته لیکویډیټي ده. دلته پر دغه ناحیه باندې نستک لوړې کور ته نستک چارج راخلاص وي چې پر ټایم پرنټ هلته هم نوشته دي. نستک لوړې دغه بای ساید لیکویډیټي تا ته واخیستل. صحیح ده. دا بای ساید لیکویډیټي چې کله تا ته واخیستله یعنې دا هم زموږ سره پی ډي ار شوله. پر پی ډي ار باندې موږ ښه تفصیلاً بحث کړی دی. نو د H4 څخه موږ ځو ډایرکټ M15 ته. دا چې د کوم ټایپ فریم څخه کوم ټایپ فریم ته موږ ولاړ شو او په هغه کې خپل ځان ته سیسټم برابر کړو، پر هغه باندې به هم په را روانو وختونو کې کلاس واخلو. نو چې کله زموږ سره بای ساید لیکویډیټي واخیستل شول امیر صاحب، وروسته د هغه څخه موږ ځو M15 ته. صحیح ده. M15 ته چې کله راغلو په ساده ژبه بیا درته وایم 15 منټ ته چې کله راغلو پر دغه ناحیه باندې زموږ سره څه شي وشول؟ چوچ وشو اساس په اصطلاح MSS را مابین شو. صحیح ده. څوک ورته چوچ وایي چینج اف کرکټر او څوک ورته مارکیزډ سټرکچر شفټ، یعنې یو شی دی، فرق نه کوي. فقط نو دا د هر استراتیژي بیا خپل ځان ته جلا نومونه ورته ایښي دي. صحیح ده. دلته زموږ سره بای ساید لیکویډیټي واخیستل شوه. پر دغه ناحیه باندې زموږ سره MSS راغلی. MSS چې کله راغلی دلته که چېرته فکر وکړې موږ په تېر چپټر کې بحث کړی پر BPR باندې، زه امید لرم چې هغه چپټر ښه تفصیلاً کتلی وي. دلته زموږ سره جوړ شوی دی BPR، ځکه دوې نفیجانې مخامخ راغلي دي. صحیح ده. نو چې کله دوې نفیجانې مخ ته راغلې دا زموږ سره جوړېږي یو BPR. دا زموږ سره پیچیده ده، زموږ سره پیچیده. اوس ته به وایې چې دغه ناحیه دې بیا ولې واخیستل شوه، ځکه دا خو زموږ سره دلته راځي. خو یا که چېرې داسې ویکونه را مابین څه شي بیا به ته هغه ناحیه انتخابوې چې مثلا کله د یوه کینډل د شروع څخه به د بل د کینډل تر شروع پورې چې دلته فاصله را مابین شوې وي بیا موږ تاسو هغه انتخابوو. صحیح ده. مثلا که چېرې داسې ویکونه را مابین شوي وي نو دلته زموږ سره جوړ شي BPR دوې افیجانې مخامخ راغلي. صحیح ده. بیلنس پرایس رینج پر دې موږ ښه تفصیلاً بحث کړی دی. اوس نو د دې د ښه تایید کولو لپاره چې آیا دغه پیډاري زموږ سره یعنې د ښه د اعتبار وړ ده که نه ده، موږ پر دې باندې انټري واخلو که وانه خلو. د دې د ښه تایید کولو لپاره یې موږ ګورو SMT په نقطه قرار راسي. پر دا ځای باندې کلیک وکړئ. دغه دلته چې کله کلیک وکړئ دلته به نوشته کې SPX 500. صحیح ده. دغه به راواخلي. که هونډا راښیي که دا راښیي، خو که چېرې هونډا پیدا کړي هونډا بیا ډېر بهتره دی. هونډا چارټ بیا را اوپن کړئ. صحیح ده. د هغه څخه وروسته به ته راسې دا به ستا سره په دا ډول وي. ستا سره په دا ډول ده اوپن وي. دلته به ته راسې پر دغه ځای باندې به داسې ته به دا سیټینګ ته راسې دغه ناحیې ته به راسې دغه لاین به بدل کړې په دا کینډل باندې. وروسته بیا د کینډلونو هغه تغییرونه د هغه باره به ته ښه وپوهېږې. دا چې کله کینډل چې راواړوي وروسته به دا ور ووایه بیا به دغه سیو ور ووهې. دا نور ستا سره سیو شو. بیا ستا سره همیشه دا کینډلونه ښکاره کوي. نو اوس موږ ګورو SMT چې دلته زموږ سره SMT شتون لري که نه لري.
موږ ویلو چې د یوه های باید اخیستل شوی او د بل لو باید اخیستل شوی وي. پر دې ناحیه کې موږ سره SMT نشته. که چیرې بیا داسې چارټ لږ رازون کو دې طرف ته، دلته که چیرې څه وګورې نازدک دغه بای سایډ لیکویډیټي اخیستلې ده، اما S&P 500 نه ده اخیستې. صحیح ده؟ ګوره دلته دغه لاینونه دواړه پرې وبندرېږي. دلته د بای سایډ لیکویډیټي موږ ته اخیستې ده، خو S&P 500 موږ ته بای سایډ لیکویډیټي نه ده اخیستې. نو دا زموږ سره جوړېږي SMT. اوس ته به وایې چې دا څومره لرې SMT راغله، فرق نه کوي. دا زموږ سره په نارمل SMT کې راځي. استفاده ورته کولی شو په SMT نه کې موږ څو ډوله SMT لرو چې په را روانو وختونو کې به پر هغو باندې هم تفصیلا بحث وکړو امیر صاحب، خو باقي ته فقط همدا SMT درسره زده کړي چې زموږ سره نارمل SMT شول. زما انټرنېټ ولې دومره لوډ شوی دی، څه په لا پسې دی. صحیح ده؟ دلته های اخیستل شوی دی او دلته های نه دی اخیستل شوی. دا زموږ سره جوړه شول یو SMT. دې ته موږ لیکو SMT. لږ به دا پسې راغټ کړو. SMT موږ ته جوړه شول. صحیح ده؟ اوس ته کولی شې پر دغه ناحیه باندې انټري وکړې. دلته پر دې بي پي عرضه دې پر 50% باندې یا مثلا پر دغه ناحیه باندې دلته ته کولی شې انټري وکړې. ګوره قیمت پورته شوی دی، د دې د 50% څخه موږ ته لوړ کلوز نه دی راکړی. ګوره د دې 50% یې ټچ کړی دی، وروسته د هغه څخه یې بېرته لاندې راغلی دی. مثلا ته پر دې ناحیه باندې انټري اخلې، سټاپ لاس به یې داسې ونیي های وي او ټارګېټ به یې بیا سیل سایډ لیکویډیټي وي چې مخکې موږ ځان ته په نښه کړ. د مکمل سره سیل سایډ لیکویډیټي ده. خو صبر پکار دی. اوس که چېرې تا پر دا ناحیه باندې انټري نیولې او دلته دی پورته شوی، زه فکر نه کوم تا تر دې ځای پورې تا دی هولډ کړی وی، خو بیا هم ځینې داسې ټریډران شته چې هولډ یې. اوس که چېرې تا پر دغه ناحیه باندې څو راغلی، یو پر 11 باندې راغلی. که چېرې تا پر دغه ناحیه باندې د $10 ریسک اخیستی وی، صحیح دی، $10 خپل سټاپ لاس قبول کړی وی او باقي مثلا برابر بیا څو راتلل، $220 ستا ګټه راتله. په ګولډ کې دلته تا ښکاره کوي چې مثلا څو ګټې دې راځي، خو په دې کې نه درته ښکاره کوي. 1/11 ستا ریسک او ریوارډ راغلی. که چېرې تا $10 ریسک اخیستی وی، $220 به تا ته پروفیټ پاتې شوی وی. صحیح ده؟ دا یو اګزامپل شو، یعنې د پیډرې د ښه تایید کولو لپاره موږ ګورو SMT. صحیح ده؟ SMT ګورو. نو راځو بل مثال بیا چیرې وګورو. بل مثال بیا دلته وګورو. دا زموږ سره ثابته سیل سایډ لیکویډیټي ده. صحیح ده؟ زموږ سره ثابته سیل سایډ لیکویډیټي ده. تر دې ناحیې باندې پورې البته دا لا اخیستل شوې ده، خو مطلب دا پاتې ده، د هغه څخه وروسته راته دا پاتې ده. دا زموږ سره سیل سایډ لیکویډیټي ده. که دلته ته فکر وکړې دا زموږ سره یو
اف وی جي ده. از موږ سره د ایچ 4 پی ډارې ده. د ایچ 4 څخه موږ ځو ام 15 ته. صحیح ده. ام 15 ته چې کله موږ راغلو دلته موږ ګورو مارکیټ سټرکچر شیفټ ام اس اس موږ ځانته مارکوو. پر دغه ناحیه باندې که چېرته وګورئ پر دغه ناحیه باندې موږ سره د مارکیټ اون تغیر شوی دی. صحیح ده. چوچ نامه بنسته شوی دی امیر صاحب چوچ. نو چې کله چوچ نامه بنسته شو پر دغه ناحیه باندې موږ ته چې جوړ شوی دی زه غواړم چې ته په خپله د دې نوم د ځان سره واخلې ځکه باقي نو ته ډېر غټ سړی درسه هر څه زه تاته نه کلیر کوم لږ دماغ څخه کار واخله. صحیح ده. ته زموږ سره دا جوړ شوی دی اوس دا زموږ سره ډېره والټ پی ډارې شوله. صحیح ده. ګوره د دې څخه د دې د 50% څخه موږ ته لوړ کلوز نه دی راکړی. صحیح ده. ګوره که چېرته دلته فکر وکړې د دې د 50% څخه موږ ته لوړ کلوز نه دی راکړی. که چېرې د دې د 50% څخه موږ ته لوړ کلوز راکړی وی دا نور زموږ سره فیل دغه فیل و بیا زموږ سره صحیح کار نه کوی. نو اوس موږ څه ګورو اس ام ټي ګورو. اس ام ټي چې ګورو که چېرته داسې ور کلیک وکړې هم راپورته کړي او که چېرې نه بېرته دوباره دا ځای ته راشه تر داسې که ګوره یوه خبرې ته دې فکر وي دغه دوه بیا مه استفاده کوه ځکه دا بیا هلته په چارټ کې بیا دننه راځي داسې ګندګي سره جوړوي. ګوره داسې که چېرې دا بل شروع وایه نو داسې ډېره بې نظمي جوړوي. نو د بې نظمۍ په خاطر باندې ته دغه دانه ور وهه دغه نیو فایل دا چې دی کله ور والې برقرار ده لاندې درته راشو شي نه به هلته دې خڅه کوي نه به چارټ بیا خونده کېږي هر څه به ډېر کلیر او صفا وي. صحیح ده. نو اوس موږ چې ګورو اس ام ټي ګورو. اس ام ټي اس ام ټي به زموږ سره جوړه شوې امیر صاحب که یا دا های څو دی 908.8 دا څو دی 900 دا بېرته پر پورته شو. خیر دا پر پورته شو دا زموږ سره یو اس ام ټي راځي پر دا ناحیه باندې. صحیح ده. ګوره دا څو راغلی 908.8 هغه شپږ به پټ کړو. صحیح ده. او دا زموږ سره څو راځي ثابت بیا زره دا زموږ سره یو نوی اس ام ټي ده. صحیح ده. زموږ سره اس ام ټي جوړه شوه ته ډایرکټ انټر پکې که چېرې وایه زه غواړم چې د دغه څو شخص تر مخه اس ام ټي جوړه شوې فرق نه کوي دا هغه سیم یو شی دی دا زموږ سره یو اس ام ټي راځي دا زموږ سره یو اس ام ټي ده. صحیح شو. زه لږ
ښه دا زما په کمپیوټر دا انټرنټ ډېر سره ضعیفه دی نو دا نیکې مشکلات رامنځته کېږي. امیر صاحب ته خوا مه بدوه. نو چې کله پر دغه ناحیه باندې که چیرې وګورې ته موږ سره یو اس ام ټي جوړ دی. ګوره د دې های اخیستل شوی دی د اس ام ټي 500 نه، د ناسک نه دی اخیستل شوی. صحیح دی. دا موږ سره یو راځي یو اس ام ټي. صحیح ده. صحیح ده. اوکې نو موږ سره جوړ شول یو اس ام ټي. هغه په اس ام ټي کې راځي، په نارمل اس ام ټي کې، او دغه په نارمل اس ام ټي کې دا په سی اس ام ټي کې راځي. نو ته کولی شې ګور دوه اس ام ټیان درته جوړ شوي. ته کولی شې پر دغه ناحیه باندې انټري وکړې، پر دغه ناحیه باندې لږ به زه داسې کړم، دا بل به راواخلم. دا به ستا سټاپ شي. او هغه څه لیکولیټي چې موږ ټارګېټ کړی وو هغه به ستا ټارګېټ شي. صحیح ده. اوکې دا به ستا ټارګېټ شي. څو راغله؟ دا ولې نه ښکاره کوي؟ یو پر 25 باندې راغله. صحیح ستا سکرین. نو امید لرم چې ستا ښه تفصیلا سره په خلاصه وي. وروسته بیا داسې ښه پراکټیس پر وکړه. بیا هم که چېرې کوم مشکل و کولی شې کمنټ وکړې، او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړه، او دغه ویډیوګانې یارانو دوستانو ته در سره رسوي تر څو هغه هم یو څه ځینې زده کړي. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله پامان.